پالیټکس طرف ته برازي یاره پته مې نه لګي پته دی نه لګي او د اوس نه ته خو ډېر ظالما پته خو همیشه ګوره پیټایس لنجن جوړ شروع کړی دا خو تا باندې اف آی آر کو دا ځله مونږ خو په سکرین راځو مونږ خو نیوټرل خيو کنه ګوره تاسو خامخا مونږ د خلکو ته مور مخې نه یو نیوټرل یو ایکستریم نیوټرل ته ایکستریم نیوټرل او مله نیوټرل خو زنه وری یاره دا ملګرو دا و ریحان زیب ورسره کم چوټه عمران چې د هغو څه خپل منځ کې خبرې کړې وي دا د هغه وخت ویډیو دا کله چې ریحان زیب هغه ژوندی و او د شیر افضل مروت چې و هغه په باجوړ کې جلسه و هغه تلو نو په هغه وخت کې دا یو ورور چې کم دی ورسره میلاو شوی او څه خبرې اترې کړې یعنې ډېر زیات ګپ شپي انسان و د دې کم ملګري چې دي د هغو مطابق هم لکه ریحان زیب به وایي چې لکه داسې په یو محفل کې کېناستو نو چې څه قسمه محفل و د هغه سره به ځان هغه شامله او د خندا ګپ چې پکې و هغه پکې ډېر زیات سیوا و خو د بده مرغه چې کم دي ظالمان را پاسېد او هغه غریب شهید کړو تر اوسه پورې د هغې د قاتل پته هم نه لګي چې چا دا غریب مړ کړی دی که موږ وګورو کله چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په دې صوبه کې نه نو د خلکو دا توقع وه چې کله د پاکستان تحریک انصاف حکومت راشي نو خامخا به د دې کم قاتل چې دی هغه نیودی کېږي خو چې کله هغه وټونه وګټل او بیا چې کله اوس د په باجوړ کې وټونه دي نو معامله چې کم د هغه بل طرف ته لاړه هغه ورور له سیټ هم نه ورکوي داسې حالات پکې هغه روان دي بس الله تعالی دې د دې کم قاتلان چې دي هغه تباه او برباد کړي ځکه ریحان زیب د پښتون حواس چې کم دی هغه چوتاو او هغه په داسې لار باندې بوتلو چې واپسې ډېره ناممکنه ده نو دغه لنډ شان ویډیو و تاسو سره شریک کړه ان شاء الله بل ویډیو کې ملایو الله حافظ